بیخي بېکاري ده. کار هم پسې واخیستلم، د کار هم څکلم، دومره ډېر وګوزېدلم. ته راسه ملک ته ورسمه. هغه خو اخیستې راته ویل نیمایي درکوم. نیمایي مو ښه ده، د بېکاري خو ښه ده وله. زه ورسم هغه ته. دغه دروازه اوس راورسېدله. ورټه کړم، ښې ستړي کړم. ویل څوک یې چې دونه په زور یې ټکوي؟ دغه ریحان یم، ملک صاحب په کار دی، څه کار مې دی ورسره. ویل هغه په کور کې نسته؟ ښه کور نسته، دفتر کې دی. زه سیدې زه به دفتر ته ورسم. ویل زه دې د خوبه وایستلم. زه دفتر ته بیا ورسم کې نیمایي راکړه، دا هم کار کوي. هغسې وروره بېکاري ده. څوک یې چې د خوبه مې باسې؟ ملک صاحب زه یم، ریحان یم. ووایه لکه د لیم نه یم درڅه خلاص. څه شی دی؟ هغه تذکره مې راوړې ده. تذکره دې راوړې ده؟ راوړه. لکه څه دپاره دې تذکره راوړې ده؟ هغه دی ملک صاحب تا چې ویل تذکره راوړه بره به شا نیمایي کو سره را مې وړله، نیمایي به یې کو سره پروا نه لري. آفرین. ګوره غر چې هر څونه لوړ سي بیا هم پر سر لاره لري. راکړه تذکره راکړه. آفرین. اوس یې ګوره مازې مرستې، داسې مرستې به در باندې را روانې لکه باران. څه دې په کړې دا څونه کت وت دي؟ ته غوا ژویې ده. څه په وکړم نو خو لږ یې سم راوړه. نو دلته بیا مدیر صاحب چې کوم بره بیا مدیر صاحب خوا به دی. نو ورسه بیا د خیر سره بیا زه غږ در باندې کوم. دا شمېره دې هم لیکلې ده. ورسه آفرین هوښیاره لږ یې. ورسه بیا زه غږ در باندې کوم. یاره اوس سړی ځینې جوړ شو. هسې یو پنځه نور هم دغسې سم چې بره کار سمېږي.